د فلسفي ناول په اړه. دا مې دریم کال دی چې د فکر په یو تحریکونکي ناول کار کوم. ځینې ملګري انتظار دي، کله پوښتنه کوي چې سترګې مو وچې شوې. د دې ناول یوې صحنې یو ملګری په روغتیا وژړاوه. اوس مې بیا تمه پیدا شوه چې ګواکې زه پر پښتو نوي څه لیکم. هیله ده موږ وبښئ، ناول ځکه ډېر وخت نیسي چې د فکر د تغییر او بدلون پروسس او خورا باریک مسایل پکې وړاندې کیږي. البته دا ناول تر ډېره رښتینی ناول دی. دا چې یو افغان انسان د فکر له تغییره څومره ځورېږي او د معلوماتو کتابونو نشتون له وجې پر یو افغان انسان څه تېرېږي، د خپلې ټولنې عمومي ذهنیت ته په کتو زه مخکې ځم. دقیقاً د فکر خوځونکي ناول په یو سنتي ټولنه کې نشرول خورا ستونزمن دي. په دې ناول کې به ډېر ناویل شوي څه وي. د ادبیاتو نقادان وایي چې لیکوال ته خپل لیکلي څه ډېر په زړه پورې وي، لوستونکي هم همدومره راښکلی شي. او دا هم د ناول یوه صحنه. د ماسپښین جمع شوې وه، خلک له جومات راوتل. ما لار غلطه کړه، د ویالې غاړې ته شوم، څو شېبې ودرېدم. شمال د ونو پاڼې په ویاله کې راغورځولې، اوبو په سر اخیستې. کېناستم، اوبو ته مې په ځیر ځیر وکتل. ویاله ډکه وه، رنګ یې شین و. زموږ د ساینس مضمون معلم بله ورځ ټولګي کې ویل اوبه رنګ نه لري، ډېرې اوبه خو شنې ښکاري. پر پوښتنه مې فکر ونه کړ. دا زما لپاره عادي پوښتنه ده. همدا اوس مې ذهن کې هغه پوښتنه ګرځي چې کال وشو. زما وجود خوري، بدن مې نشته، تش هډوکی حسوم. پر زړه خوراک اخته یم، د ژوند دروند پیټی پر سر ګرځوم. د هلې هېڅ تمه نه لرم. کېدای شي خلک به له جومات وتلي وي. دا ور ملا صاحب ته ټوله قصه کوم. که ملا صاحب دې رسوا کړي، مقتدیانو ته ووایي چې وجود مې ولړزېد. نه ورځم. پاڅېږه، کېدای شي ملا صاحب دې درکړي، خواخوږي به در سره وکړي، پوښتنې به دې ځواب کړي، ژوند به دې هوسا شي، بېرته به رڼایي راشي، وجود به دې ښه شي، چاغ به شي، له تشو هډوکي به دې بیا کرکه نه راځي، آینه کې به وګورې، په شونډو به دې مسکا خوره وګورې، ژوند به وکړي. تمه نه پیدا شو. توکل په خدای ورځم. پاڅېدم، د جومات تر وره ور نږدې شوم. ډېر ستر امتحان مې په مخ کې دی. کېدای شي رسوا شم او د کورنۍ بې اور شم. د جومات وره ته ور ورسېدم، ودرېدم. د لرګي په زاړه وره کې د اوسپنې زلفۍ ده او زما سترګې پکې خښې دي. دهلیز کې کړپ شو، د جومات ور په زرپ پورې شو. د دهلیز د وره زنګ وهلې را زړېدلې زلفۍ ورسره وښورېده. څک شوم، څېره مې سمه کړه. یو سپین ږیری له جومات ووت. له شا پسې ګورم،
غاړه یې تازه کړه، څادر یې سم کړ. وګوره څومره تکړه دی، ممکن 80 کلن به وي. آیا دی به زما په عمر کې همداسې شوی وي؟ ممکن. کیدای شي ښه به شم او د غوندې به عمر وکړم. دا هر څه به مې هېر شي. زړه مې وکړ، دهلیز ته ننوتلم، بوټان مې وکښل، په خاورو سپېره دي لکه زه چې سپېره یم. ورو مې د جومات ور خلاص کړ. مخامخ یو سپین ږیري تلاوت کاوه. د ساعت ټک ټک غږ لګېده. جومات د روحانیت ارامه ساه کښله. د جومات د بیرون حجرې یو کونج کې ناست یم. زړه مې دربېږي، وجود مې ګرم دی. آیا ملا صاحب به زما پوښتنې را ځواب کړي؟ هو، ملا صاحب دیني عالم دی، حتما به ځواب لري. خو یو وخت همدغه ملا صاحب ویل بې ځایه فکر کول د منافقانو خاصه ده. سر کې مې څه وخوځېدل، وجود مې ولړزېد. د جومات په ستنه کې مې سترګې خښې شوې. ملا صاحب ته ناست وم، سلام مې ونه کړ. په وارخطایۍ مې وویل ملا صاحب دنیا څنګه خلق شوې؟ ملا صاحب راته کړل کېنه. ولې وارخطایې؟ کېناستم. ویل پوښتنه لرې؟ چوپ شوم. شیبه وروسته مې خوله چوله کړه. ملا صاحب دنیا څنګه پیدا شوې؟ ملا صاحب موس غوندې دی، خو سترګو کې راته وایي داسې مه پوښته. بله پوښتنه مې وکړه. ملا صاحب که زه نه وای پیدا دا به ښه نه وای؟ زما پر وجود د ژوند پیټی دروند دی او زه یې نشم ولی. له دې پوښتنې سره ملا صاحب را برک شو. پته دې راته وویل. زما خوله خلاصه شوه، جرأت مې زیات شو. ملا صاحب رښتیا وایم. څو پوښتنې مې نورې په لوړ غږ لکه په جنګ چې یم په زوره وکړې. ملا صاحب په تاخچه کې د ماشومانو لپاره د سبق ایښودل شوي لرګي ته لاس کړ او پر سر مې ولګېد. په سترګو مې توره شپه ده. ملا صاحب چغې وهي هلی کافر شوی. لو سپیکر کې اعلان وکړ. په کلي کې چغه شوه. ځوانان او سپین ږیري راغلل. له جومات یې وایستم. په دهلیز کې مې پر خوله او سر سوکان خوړل. بیرون مې پر سر تیږې ولګېدې. وجود مې په خپلو وینو کې تود شو. غږ شو، د جومات ور خلاص شو. د سوچونو مزی مې وشلېد. له ستنې مې سترګې ورته واوښتې. یوه وړه نجلۍ راننوتله. پسې ومې کتل. لاړه د سپین ږیري بابا تر څنګ چې تلاوت یې کاوه کېناسته. فکر مې وکړ ملا صاحب په جومات کې وي که نه. له بیرون حجرې هغه کونج نه ښکاري کوم کې چې ملا صاحب او همیش کتاب لولي. پاڅېدم، دهلیز ته ووتم. د ملا صاحب کلوشې د وره تر شا ایښودل شوې وې. ملا صاحب خو شته دی. ننوتم، بېرته د جومات کونج کې کېناستم. سپین ږیري تلاوت کاوه.
ممکن تر مازدیګره ونوځي او بیا به د مازدیګر د لمانځه لپاره خلک راشي. نه ورشه د ملا صاحب تر څنګ کښېنه، قرار به ورسره وغږېږي. رسوا به شي، کورنۍ به دې بدنامه شي، په سوټو یې به دې مړ کړي. سوړ اسویلی مې وکړ، تر دې خو مرګ ښه دی. نه خو په دې ډول نه، په خپله ځان مړ کړه. نه مړ به دې نه کړي، صرف ملا صاحب ته دې پوښتنې ووایه. که یې راحل نه کړې او ویې ویل داسې پوښتنې مه کوه، وبه وایم چې تعویض راته وکړه او ځنې راځم او ځنې رابه شه. پاڅېدم، د جومات دننه لویې حجرې ته ننوتم. د ملا صاحب خوا ته روان یم، ذهن او زړه مې له یو عالم امیدونو ډک دی. ملا صاحب زما خوا ته راګوري او زه ور روان یم. سلام مې واچاوه، ستړې مشي مې وکړه، کېناستم. ساه مې لنډه لنډه کېږي او ستړیا احساس. ملا صاحب پوښتنه رانه کوي، شونډې مې وچې دي، اواز مې ژړغونی کېږي، خو ځان مې راټینګ کړ. ومې ویل شکر دی ښه یم ملا صاحب. زړه مې ودربېد، د پوښتنو تسلسل مې ذهن کې ړنګ شو. ویې نه کړې کافر به دې کړي. ملا صاحب ته مې وکتل، سترګې زما په سترګو کې وې. ما باید خپله خبره کړې وای. ومې ویل ملا صاحب یو سوال لرم. ملا صاحب په ارامۍ راغبرګه کړه. سوال دې وکړه، مهرباني. حلق مې وچ شو، ما ولیدې راپارېدلې هیلې مې وجود کې ښکته ولوېدې. په زړه نازړه مې وپوښتل په کوم وخت کې سجده سهو واجبېږي. ملا صاحب را سم شو، ټول ځایونه یې راته تشریح کړل. وایي پوه شوې؟ د هو سر مې وښوراوه. زړه کې وایم زما درد بل دی چې هېڅکله به یې ته حس نه کړې. سر مې ځوړند شو، ناممکنه راته برېښي. زه دې خپلې اصلي پوښتنې وکړم. ملا صاحب ته مې وکتل. او پوه شوم، اوس نه رانه غلطېږي. را پاڅېدم، له یو عالم مایوسیو سره له جومات وځم.